د شنبه شپه کابو 12 بجې دي چې د امریکایي کمانډویانو لخوا د ایران په زړه کې د یو پیلوټ د ژغورنې عملیات روان دي. سرچینې وایي چې سلګونه امریکایي ځانګړي ځواکونه د ایران په خاوره کې داخل شوي دي. د عملیاتو اصلي هدف د ورک شوي امریکایي پیلوټ ژغورنه ده چې د جمعې په ورځ د ایران لخوا نسکوره شوې وه. د امریکايي افسر چې د الوتکې په 2مه څوکۍ کې د وسلو د سیسټمونو مسؤلو د F-15 جنگي الوتکې له وشتل کېدو وروسته اجکټ وکړ او په ټپي حالت شاوخوا 40 ساعتونو کې خپل ځان له ایراني ځواکونو خوندي وساته. له هغه سره یوازې یوه تفنچه وه. د عملیات ځکه پېچلې دي چې د ایران د سپاه پاسداران ځواکونو هم په ورته وخت کې د امریکایي افسر د موندلو هڅې پیل کړې دي. د امریکا او ایراني ځواکونو دغه ګډ عملیات هره شیبه د یو مرګونې جګړې د پیښېدو خطر زیاتوي. نیویارک ټایمز لیکلي چې امریکایي ځواکونه د ایران په خاوره کې له پراخ حضور سره خو بیا هم هڅه کړې چې له مستقیمې نښتې ډډه وکړي، ځکه ښایي د پیلوټ د ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ شي. په دې پیچلې عملیات کې لسګونه پرمختللې الوتکې کارول شوي. سلګونه کمانډویان د ایران په خاوره کې داخل شوي او د نیویارک ټایمز د راپور له مخې 2 چورلکې چې اخر کې تخنیکي ستونزه پیدا کړې د امریکایي ځواکونو لخوا ویجاړه شوې ترڅو د ایراني ځواکونو لاسته ونه رسیږي. وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې د پیلوټ د ژغورنې لپاره د امریکا د ځانګړو ځواکونو پیچلي عملیات په بریالیتوب پای ته ورسېد. نیویارک ټایمز هم د امریکا د یوې لوړپوړې پوځي سرچینې له قوله راپور ورکړ چې ټول امریکایي کمانډویان روغ رمټ بیرته ستانه شوي دي.